لوري کی منا در باندې عاد جهنم سخت عذابنا ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې بشمیر تکلیفنا لوري کی منا در باندې عاد جهنم سخت عذابنا ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې بشمیر تکلیفنا مسلمانانو خدای لپاره دا څو خبرې نصیحت درته کومه د قرآن لاره کړئ مختاره کړي په تاسو برادرمې عذابونه د قرآن هر حکم تکمیل کړئ قرآن کې ګورئ الله څه ویلي دینا ژوندون مسم کړئ مؤمنانو کني ضرور به تاسو وینئ دوزخونه لوري کی منا در باندې عاد جهنم سخت عذابنا ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې بشمیر تکلیفنا لوري کی منا در باندې عاد جهنم سخت عذابنا ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې بشمیر تکلیفنا چې الله منع فرمایل مؤمنو باورې د قرآن هغه حکمونه قرآن کړی ته هدایت سحر مقام پکې کوي تلاوتونه منظور نسم کړی مومنانو بالمازه خلقو تا سزا خدای ورکوي اسپر خاورې دی پسر شي هغه انسان چې خدای ته نه کوي منظورنا لوري کی منا در باندې عاد جهنم سخت عذابنا ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې بشمیر تکلیفنا لوري کی منا در باندې عاد جهنم سخت عذابنا ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې بشمیر تکلیفنا ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې بشمیر تکلیفنا پنځه ارکان پتا فرض دی الله قرآن کې واضح ویلي دینا زکات په هر مالدار فرض دی نن سبا خلک ګور نکړي زکاتونه د ګناه پیټ دې ډېر دروند کړو د خدای لپاره نور پرېږد ګناهونه سید اکبر شاه الله دې معاف کړي هم دې قبول کړي رب زموږ عبادتونه سید اکبر شاه الله دې معاف کړي هم دې قبول کړي رب زموږ عبادتونه لوري کی منا در باندې عاد جهنم عذابنا ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې
بشمیره تکلیفونه لوریږي مینا در باندې د جهنم سخت عذابونه ډېر سخت منزل دی شته دی په قبر کې بشمیره تکلیفونه ډېر سخت